سلامونه احترامات الله دې کې چې ټول جوړ سید الله ترکیم د عمران خان وروسته د شهباز شریف حکومت هم سر ته ورسېد او د نگران وزیر اعظم د لپاره د باب پارټۍ د بلوچستان عوامي پارټۍ انوار الحق کاکړ صاحب نگران وزیر اعظم وټاکل شو او د دې وروسته به انتخاباتو هلې ځلې شروع کیږي خو سوال دا پیدا کیږي چې په دې ادوارو کې د عام ولس ژوند ښه شو او کنه. زمونږ د نننۍ ویډیو د حکومت په حوالې سره نه بلکې د عام ولس په حوالې سره ده چې کله چې د عام ولس خبر راشي نو د شیانو د نرخ خبره خامخا وسره کیږي او هغه خامخا ځکه کیږي چې کله یو سړی بازار ته لاړ شي او د سیسیز د نرخ پوښتنه وکړي نو د خپو وینې سر لاړ شي او د سر وینې خپو راشي. زه د صوابۍ ما په صوابۍ کې ژوند کوم او د صوابۍ یوازنی کیش کراپ یعنی د نغدو پیسو فصل چې دی هغه تماکو دی. تماکو په صوابۍ، بونیر، مردان، منصیره او نورو ضلعو کې هم سلک کیږي خو دا صوابۍ چې دی نو دا بیس کیمپ دی. دلته کې ډېر خلک د تماکو سره تړلي دي. په دې سیزن کې د تماکو ریټ 1200 خوشه دا چې نو پر کېجی ته رسیدلی او اوس بیا لږ راکم شوی دی او د دې راکمېدو وجه دا نه ده نه د ایکسپورټ کوټه برابر شوې ده نه د وړو او د غټو کمپنیانو کوټه برابر شوې ده خو چې دا نرخ په بره ځي او یا په کته راځي یعنی یکدم په بره لړ شي او په کته راځي د دې وجوهات څه دي. په دې باندې که موږ دا ووایو چې په صوابۍ کې موږ د مثال لپاره صوابۍ به موږ ځکه وایو چې د ټول نه زیات د تماکو سره وابسته خلک د دې ځایي خلک دی. نو دلته کې به څومره خلکو د دې فصل نه یا د دې تماکو نه چې نو د سکل چې پیسې ګټلې شوي دي نو څومره خلکو به د دې نه پیسې ګټلي. زه یو دیارمال خلک نه یادوم د هغه خلک یادوم چې کوم خلکو د دې نه مال پیدا کړی خپل ایسټ سیوا کړي دي. نو هغه که موږ وګورو نو هغه به په دې ټول ضلع کې 15,000 یا 10,000 کسان به زیات نه زیات چې موږ لکه هغه د دروغ هم ووایو نو 60,000 کسان دي شي. خو بل خوا دلته کې د صوابۍ خوشه 60,000 آبادي ده نو په 60,000 آبادۍ کې 60,000 خلکو ته کوم دا ګټې رسېدلي نو دا موږ داسې نشو ویلی چې دا عام ولس په دې کې ګټه کړې ده. په دې باندې خلک خپل خوا نه درنوي څوک چې د تماکو سره وابسته دي که ډیلر دی او که هغه انډسټریالیست دی او که هغه د چا چې بټۍ دي دا د مثال لپاره وایم. د دې نه مخکې که موږ وګورو نو چې کوم خلک موټر انډسټري سره یعنی ګاړو سره چې کوم خلک تړلی که هغه د یو سړي ډیلرو که هغه کرخانهدارو که هغې په دې کې ډېرې زیاتې پیسې وګټلې او ډېر زیات مال یې جوړ کړو. زه د مال دا خبرې ځکه کوم چې دا پیسې یعنې یا روپۍ او مال دا دواړه جدا جدا شیونه دي. د دې په حوالې سره به زه بیا ډیټیل یو ویډیو کوم چې دا مال او دا پیسې څنګه جدا دي یعنې که دا پیسې هم دا روپۍ هم مال وي نو چې کله ته لړ شي او یو څیز په کومو پیسو تا ته میلاویږي یا کومه ځمکه یا کوم سونا یا بل داسې شي د خوراک ساک شي چې په کومو پیسو ته میلاویږي هغه بیا ته په هغې نه میلاویږي خپله ویلیو هغې ډیویلیو شوي نو دا مال نه دی دا کرنسي دې کې فرق دی. په دې به بیا خو نننۍ موضوع زمونږ دا نه ده. نو په دغه موټر انډسټري سره ریلیټډ خلکو پیسې وګټلې. تاسو خپل چاپېریال کې وګورئ نو دا یو څو سوه خلک چې نو دغه انډسټري سره وابسته دي نو دا هم تاسو نشي ویلی چې عام ولس عامو خلکو یا میډل کلاس طبقې دې نه پیسې ګټلې دي. دې پسې تاسو وګورئ د دې نه وړاندې چې کوم خلک غنمو سره یا اوړو چې کوم انډسټري د هغې سره چې کوم خلک تړلو هغې پیسې پیدا کړې او هغې ډېر زیات د هغې نه مخکې وړي چې کوم خلک یا آیل چې کوم خلک دغې فیلډ سره ریلیټډ وو نو هغې دې کې ډېرې پیسې جوړې کړې دي. د هغې تاسو چې د عمران خان نوي وخت راغی که ستاسو یاد وي نو جهانګیر ترین باندې چې کوم سکینډل دا
دا جوړ شو نو په هغه کې خلکو د چینه انډستری سره یا شوګر کین انډستری سره چې کوم خلک وابسته هغه په اربا پیسې پیدا کړې دا غي نه رسو چې پولټری فارم سره کوم خلک وابسته هغه ډیر زیات پیدا دا چې کوم خلک میډیسن سره وابسته هغه ډیر زیات پیسې پیدا کړې بیا چې کوم خلک پراپرټي سره چې هغه ریلیټډ خلکو هغه ډیر زیات مال جوړ کړ ډیر زیات ایسټس جوړ کړل وس د دې شینو एकदम ریټ خطل او د دینه دا خلک پیسې جوړول دا که تاسو وګورئ نو دا اسنه دي د دې شاته پوره نظام دی او هغه نظام ته کیپټالیزم وایي یا سرمایدارانه نظام وایي دې سره واړه سرمایدار جوړیږي زموږ په معاشره کې واړه سرمایدار تاسو وګورئ خپل چاپیریال کې دا جوړ شو او دا ټول پیسې یا دا ټول ایسټس چې دي نو د کوم میډل کلاس طبقه سره چې کوم ایسټس وو هغه په دغه په ذریعہ باندې د مهنګای تاسو آی ایم ایف ته وګورئ هغه روزانه وي د بجلی نرخ سیوا کوي د تیلو نرخ سیوا کوي د هغه شي نرخ ای سیوا کوي چې هغه په میډل کلاس طبقه باندې هغه اثر غورځيږي نو او هغه سره مهنګای ډیره زیاته شونه چې کوم د خوراک سره شي نو دغه ریټ هم ډیر زیات سیوا شو دغه انډستری سره چې کوم خلک ته هغه هم د دې نه پیسې جوړي دا کې پیسې ګټي خو میډل کلاس طبقه کوم فراوانه ده د دې نمخ کې تاسو لږ وروسته ورشئ نو خان به په یو کلي کې یا په علاقه کې دا به چې چا جیداد به وابه خان هغه به چې سویله به کېدل نور خلک په ایته په الټه کټ کې ناسو چې هغه به څه وختل هغه بالته کېدل او هغه نظام ته به فیوډالیزم خو بیا چې کله سوشلیزم راغی په دنیا کې سوشلیزم یو انقلاب یو انساني انقلاب چې په هغه کې د میډل کلاس طبقه چې دا یا متوسط طبقه چې دا نو دا د هغې نه جوړه شوه بیا وروسته چې کله سوشلیزم فیل شو نو کیپیټالیزم واپس خپلې جوړې دوره مضبوطې کړې چې د جاګیردارو په ځای اوس سرمایه‌دار جوړېږي دا او دا د هغې یعنې د هغې پیلرز دي په دې پیلرز باندې سرمایه‌داران نظام ولاړ دی نو دا سرمایداران نظام چې دی نو دا به دا متوسط طبقه به اخري یعنی د دینه به د میډل کلاس خلک چې دا به دینه ختم شي لوور کلاس دوه طبقه به پاتې شي او به لوور کلاس وي یا به اپر کلاس وي مو سو په الیټ کلاس وایو او اپر کلاس چې دینه هغه به پاتې شي بیا به د میډل کلاس او دا میډل کلاس که هغه فیوډالیزم دی که هغه کیپیټالیزم دی هر څوک د متوسط طبقه یعنی د میډل کلاس ولې خراب دي میډل کلاس خلک ته کم خلک چې ریزिस्टेंस کولی شي یعنی په معاشره کې د دغه نظام خلاف ریزिस्टेंस هغه چې نه هغه میډل کلاس کولی شي او میډل کلاس هغه ته هر ټایم یعنی د نظام ته ترټ دغه میډل کلاس نه وي نو چې کله هم کم نظام خپل جړې مضبوطی نو هغه هم د میډل کلاس طبقه د مین جوړي مو سره د دین علاوه چې د مونږ میډل کلاس خلک لګ ژوند خکو هغه به بهر ملک چې خلک مزدوري کولی نو هغه سره خو اوس په دې د ټکنالوژي یو انقلاب راغی او ویب 3 چې کله لانچ شو د سره اي اي یو ټکنالوژي ماله اي اي ارتفیشل انټيليجنس نو په لاس خو کار چې د انسانانو دا ډیر زیات کم شو د سره په ټوله دنیا کې د سره بیروزګاری راځي او دغه بیروزګاری لپاره خو به نور ریاستونه نور خلک چې نور قومونه هغه د مخنیوي کولی شي خو مون سره نظام نشته ځکه چې د دې نظام مخنیوي هغه ریاست کوي او زموږ د بد مرغه زموږ د ریاست پالیسي چې دي نه هغه دوه طبقې جوړي یا خو نوکران جوړي یعنی زموږ په ملک چې کوم نوکران دي یا هغه د دې هغه موږ ته اسټابلیشمنت وایو یا د فوج وایو یا هغه د پالیسي جوړي یا چې د موږ په ملک کې کاروباریان د سیاسيانو په ځای ناسي هغه د پالیسي جوړي نو د موږ اوس دې کې با چې د سو پوری سیاسي خلک د دې حل سیاسي خلکو سره وي او سیاسي خلک په دغه د څنګه دي چې کله عام خلکو کې سیاسي شعور را پیدا شي نه غي خپل مسلو ولکول لپاره سیاسي خلک دغه ته لیږي د پالیسي بچینه به سیاسي خلک جوړي خو دلته چې دنو په دې نظام کې د لری پوري د مون په ملک په دې ریاست کې خدا سي نه ښکاري سو خو د دې لپاره موږ څه کولی شو مونږ په خپل انډیویډوالي یا انسټیټیوشنلی مونږ څه کوو نو په دغه باندې زه بل ویډیو جوړوم چې هغه ته مو تیارې څنګه کوو مونږ خپل روان نسل هغه ته څنګه تیارو د دې پسې به هغه یو بل ویډیو دا په حواله سره کوم د دې نه ویډیو په حواله سره به تاسو خپل کمنټس خامخا کوي خپل فیډبیک چې راکې چې تاسو په دې باندې کم کمنټس تاسو به څه نظر دی ضروري الله باندې وسپارم د الله پامان